السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې بعضو ملګرو دا خبره ته وکوله چې که څوک اختری کوي هغه باید له سبا ایسته نوکان نه کړي پرې. محترم دا مسله بار بار واضحه کړې یم ده، په دې کې اختلاف دی. د حنابلو مذهب دا دی چې دا واجب دی، خو زموږ مذهب دا دی چې دا یو مسنون عمل دی. د کوم سلمه رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ذوالحجې میاشت را داخله سي هغه څوک چې اختری کوي نو هغه باید وریښتان نوکان دا ټول نه کړي پرې پرېږدي. کوم چې اختری وکړي هغه باید د بیا نوکان پرېږدي. حدیث صحیح المسلم جلد دریم صفحه 1555 کې روایت کړی دی. نو دا یو مسنون عمل دی زموږ په مذهب باندې، او دغه رنګه بیبي عایشه صدیقې رضی الله عنها څخه یو روایت دی. نو دا امساک له وریښتانو د نوکانو څخه ده د هغه چا دپاره چې اختری کوي دا مسنون عمل دی، ځکه دلته به د شپې په محرم سره راسي. هغه حاجیان صاحبان چې احرام وتړي نو هغه هیڅ نشي کولی نه لاس نوکان پرې د لاس نوکان پرې کولی شي، نه د پښو نه د سر. نو کم خلک چې د اضحیې اراده لري د هغه به نو دلته د حجاز سره مشابهت راسي. الله به په هغه رحمت باندې لاندې کړي چې حاجیان صاحبان لندې شي. دغه رنګه نه وایي که د ده دپاره بل چا اضحیه کوله، اوس مثلا یو سړی غریب و مسکین دی اضحیه نه ورباندې کېږي، خو د ده پر ځای بل څوک کوي هغه به هم بیا نوکان نه پرې کوي، او که پر چا باندې خپله کېدل هم بیا نه پرې کوي. صفحه نمبر 95 مبحث الاضحیه جلد نمبر 5 الموسوعة الفقهیه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه.